مبارک هم شه په پاکستان کې نوی قانون پاس شو یا به ته وایې چې پاک فوج زنده‌باد پاک آرمی زنده‌باد آیسای زنده‌باد پاکستان زنده‌باد بس هیڅ خبره نشته او که دا نه وی نو ته به د خپل غیرت نه هم تېرېږي د بېعزتي به دې کېږي وال کېږي به د خویندو میندو لوس ویډیوګانې به دې کېږي هر رقم توهین به تاسو ته کېږي یعنې دا د پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله د اسلام په نوم جوړ شوی دا پاکستان تاسو ته ما ګوره څومره ځل ویلي په دې ویډیوګانو کې اووه اتو کلونه ته لګېم چې د پاکستان پوځ د آیسای دا د اسرائیل نه بدترین او ظالمه آیسای او پوځ دی اسرائیلیان ولا کې دومره ظلم کوي ولا کې امریکایان دومره ظلم کوي ولا کې روسان دومره ظلم کوي که اسرائیل د فلسطین سره ظلم کوي د خپل خلکو سره خو ظلم نه کوي کنه خپل ځوانان خو نه وژني خپل ځوانان توهین نه کوي د خپل خویندو میندو ویډیوګانې خو نه کوي توهین ورته نه کوي نو دا خو د خپل خویند د پاکستانیانو ویډیوګانې کې لوسې ویډیوګانې کې نه ډکوي او د عمران خان د پارټۍ خلکو ته وایي چې یا به پاک پوځ زنده‌باد چغوي او که دا نه وي ستا نه لوسه ویډیو کوم او ستا مهربانه بیا نټ ته ورکوم او ستا فامیل ټول لوس کوم او توهین او وهي او ټکوي دي دغه سړی چې تاسې نه داسې په سرها ویډیوګانې دي دی وایي چې زما د لور واده یو میاشت پس په اردو ژبه کې ده تاسې په ټوله ورځ د ویډیو کتلي یو میاشت پس زما د لور واده ووایي او د پاکستان پوځیان راغله زما لور یې اوچته کړه زما د سترګو د وړاندې او بیس یې بوتله او هلته په لسهاو پوځیان ورسره دا غلطه معامله وکړه زنه یې ورسره وکړه او مهربانه جنسي تېری یې ورسره وکړو ته ماته وایي چې اسرائیلیان پوځیان د خپلو خلکو سره دا کار کوي امریکایان پوځیان د خپلو خلکو سره دا کار کوي روسان پوځیان د خپلو خلکو سره دا کار کوي مګر دا د پاکستان په نوم باندې دهشتګرد ریاست چې همیشه د اسلام په خلاف او همیشه د خلکو دغه شان د لوسې ویډیوګانې کړي دي هغسې مهربانه دغه عملونه تاسې سره کوي او تاسو ته ما ډېرې چیغې ویلې زما ښکته پښتنو ورونو ما درته هغه وخت کې چیغې ویلې چې 90% ستاسې په پاکستان کې د عمران خان حکومت د پیټۍ غټه اشتباه غټه غلطي دلته وکړه تاسو ته مې ویل چې پنجاب ته منډې مو وښئ اسلام آباد ته مزې جلسو ته همدلته په اټک باندې ورته ودرېږئ په لکاو سي حکومت هم ستاسې دی ورته ویل چې یا موږ لوی افغانستان غواړو یا ځان ته پښتونستان غواړو ما تاسو ته په هغې وخت کې ویل چې پنجاب تاسو سره 15% هم نه ودرېږي همدا پښتانه به درسره ودرېږي نن که 2% پښتانه د عمران خان لیدي خو یا مشکلات یا بېغیرتي کا مګر ته وګوره چې پنجابیان څومره روان دي عمران خان ولا کې سره نه ودرېږي نه هغه پښتانه چې ورسره ولاړ دي او که نن چېرته لوی افغانستان زموږ ستاسې لوی کور مضبوط وي نن په تاسې باندې دا حل نه راتلو او یو خبر یاد ساتئ که عمران خان سره دا کار کوي هر یو پارټۍ والا هم دا نه پرېږدي دا پارټۍ والا که خوشحاله دي د دې ټولو نه هم دغه شان لوسې ویډیوګانې کوي او کړي دي د بعضو نه دا یو هم نه پرېږدي که نن چېرته زموږ لوی کور افغانستان جوړ وي او په خپلو خپو باندې ولاړ ستا به تیاره د دمې ځای وي تیاره د مبارزې ځای به دې وي اوس هم دا خړ پړ طالب دی اوس هم څه مشکل نشته زموږ وروڼه استئ خو هغه به ډېره مزه کړې وي چې هلته یو مضبوط حکومت وي او د پاکستان د محتاجۍ نه موږ خلاص وي او پاکستان ته به نن موږ ضربه ورکړې وي نن به په تا باندې دا حل نه وی راغلی خو اوس هم ټیم دی یا زما ښکته پښتنو ورونو غیرت په څه شي کېږي په ناموس کېږي که نه په خپل عزت کېږي که نه نو بېناموسي راته راړئ وژنې مې تباه کوي مې بربادوي مې وښي مې ټکوي مې خپل حق ته مې نه پرېږدي په څه شي باندې غیرت کوو لر او بر 8 میلیونه افغانان پښتانه یو راځئ ټول ته یو بل سره لاس ورکئ او د دې اټک په پول باندې ورته ودرېږئ او ته یې چې پنجاب به خدای په امان زه خپل ویالوی افغانستان سره یو ځای کېږم یا ځان ته پښتونستان غواړم ولا کې بله لار ته ولا چې وژنې دي لوسې ویډیوګانې هم درته کوي زموږ خویندې میندې بېرته ګوره دا هغه پاکستان ریاست دی چې دا په 1940 کې جوړ شوی او په 1933 کې 14 کاله مخکې دغه پوځ د پاکستان جوړ شوی دا د اسلام دپاره نه دی جوړ شوی او نه پښتون د ستا لپاره جوړ شوی د 13 لکه بنګالیان شهیدان کړي دي پاکستاني پوځ 10 لکه ښځو سره بنګالیان ښځو سره جنسي تېری کړی دی پاکستاني پوځ دی په لکاو بلوچان شهیدان کړي په زرهاو بلوچانو ښځو سره جنسي تېری کړی په زرهاو وګوره سوات کې وګوره ملکان باجوړ سوات یا وزیرستان یا موږ ټول لر بر افغانان پښتانه څومره کم عملونه دي چې موږ سره یې ونه کړه په افغانستان کې وګوره دا د ډالرو جنګ چا روان کړی د دې د لاسه زموږ وطن ته د بدبختي رانله افغانستان یې تباه او برباد نه کړو نو موږ یو هم نه پرېږدي که نن یې پرېږدي وایي سبا یې وژني ما تاسو ته ویل چې دا پنجابیان به ستاسې هر یو کور ته به ودرېږي که ستاسې کور ته رانله او ستاسې کټ ته راونه رسېدی پښتنو دا زما ویډیوګانې یادې ساتئ په دې لټ باندې پرتې دي او نن هماغه کار وشو چې ستا کور ته راځي تا بېعزته کوي دا هغه د انګرېزانو وخت نه خو چې کله د انګرېزانو غلامي ولا چې خله د دې نه د امریکایانو غلامي ولا کې موږ امریکایان دومره بېعزته کړي په افغانستان کې ولا کې موږ روسانو دومره بېعزته کړي لکه څنګه چې د پاک پوځ په نوم باندې دې ریاست موږ بېعزته کړو نور هم بېعزته کوي د غیرت شیبې کې چې د غیرت چغه اوچته کړي هغه ډېر زبردسته مو کوي ډېره زبردسته مو کوم د لاسه ورکړه اوس هم ټیم دی چپ پاتې نه شي هر رقم مبارزه چې کولی شي د دې په مقابل کې وکړئ ځکه په غیرت او په دغه باندې که سړی مړ هم شي مړ نه دی یا د لوی افغانستان چغه یا د ځان ته پښتونستان چغه دا مو چې په کابل کې طالب دی همدغه خړ پړ طالب دی انشاءالله د دې پنجاب نه خلاصوي او که چې دا موږ او تاسې ټول سره یو ځای کړو ولا کې روانېږو د پلار هم روانېږو راځئ دننه اختلافاتو نه تېر شو او د لر او بر افغان چغه وو د لوی افغانستان چغه وو یا د ځان ته پښتونستان بله لار نشته دی یا به بېعزته کېږي یا به وال کېږي یا به د خویندې میندې بېعزته کېږي او ته به تا ته هم توهین کېږي خپل حق به دې نه درکول کېږي او په خپل خوار باندې به ته په عزت سره ژوند نه شي کولی او یا دغه لاره د انقلاب لاره ده زنده‌باد لر او بر جوړېږي به انشاءالله لوی افغانستان یا ځان د پښتونستان که پښتانه اوس هم د خدای په لحاظ راوچت شئ د بنګالیانو نه هم بې غیرت استئ د هندوانو نه هم بې غیرت استئ د نورو دنیا نه بې غیرت استئ موږ خو تاریخ لرو
احمد شاه بابا لخر بجل تراتلی ټول به یو شو به په انډیا ونټلو راځي چې لر اوپر د احمد شاه بابا لخر جوړ کو او د اټک په پلوانه وته دوی به پلان جوړت نشي کولای.